سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مور د نور ته ناسته د تیره جمعه مې غالبا چې واقع بیان کړې وه چې کله خبره شوه چې زوی مې ایمان راوړی دی نور ته کېناسته ډوډۍ نه خوړله اوبه یې نه څښلې نور ته به ناسته دا د مکې معظمې ده دا سخته ګرمي بس دې ته ناسته وه چا ورته ویلې ای سعده مور در سره څومره مینه کوله څومره محبت یې در سره کوله او هغه خو ډوډۍ هم نه خوري اوبه هم نه څښي په منډه ورغی چې ګورې مور یې نور ته ناسته ده ولې مور یې ورغاړې وته بچیه زه خبره شوې یم چې تا ایمان راوړی او د پلار او د نیکه دین دې پرېښی دی تر څو دی چې د دغه دین نه نه راوړېدلې نو زه به تر هغې پورې نه ډوډۍ وخورم او نه به اوبه وڅښم او نه به سوري ته کښېنم ښه مورې خبره دا ده ویلې هو خبره دا ده ما ویل که داسې بله خبره شوې ده ته په دې باندې زما نه خفه یې او نور ته ناست دی په الله مې دې قسم وي چې ای مورې سل ساګانې دي شي سل او یوه یې ودرنه همدقه شانې وځي وږي او تږي او نور ته ناست دی او لتې وهي او زه درته ګورم ولاړ یم یو روح درنه وځي او بل روح درنه وځي او داسې سل ساګانې دي شي او ته مړه شي او بیا ژوندی شي او بیا مړه شي په الله مې د قسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه به د ذرې په اندازې شاته نه شم او نه به واوړم مورې چې ولید دا څومره کلک سړی دی دې باره کې ډېر واقعات راځي انشاءالله آینده به بیا بیانوو بتوفیق الله چې د دې دا ایمان یې ولید او د دې دا قوت او طاقت یې ولید چې دا دومره قوي مسلمان دی وروڼو چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه دا کلمه چې یو سړی وي الله جنت ته داخلي نو چې جنت ته داخلېږي نو هماغه شان ایمان درنه الله غواړي ډیزلي ایمان درنه الله نه غواړي مطالبه نه کوي چې نن مسلمان سبا کافر هندوی سوکي هر چا سره هر څنګه روان نه داسې ایمان مطالبه الله د صحابو داسې ایمانو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف جبال کی اشاره د اهل علم نکتې پکې لټولې دي وایي ته مسلمان به داسې لکه د غر په شان ته چې د غر نه ټوله دنیا تا وایي نه خوځولی شي نه ورانولی شي نه ړنګولی شي ته مسلمان چې لا اله الا الله دی ویله داسې مسلمان به د غر په شان به ولاړې دا د ټولې دنیا امتحانات په در باندې راشي مشکلات په در باندې راشي مصیبتونه په در باندې راشي او ته به مسلمان یې اوړې راوړې به نه کشات العائره د منافق په شان به هغه شان به نه کېږي